حسن صاحب د پاکستان افغانستان مذاکرات روان دي. اول په هغه باندې خبره کوو، بیا به راځو د ایران او د امریکای جنگ د پاره چې پاکستان کوم منصوبه پیش کړې ده په هغه باندې هم تاسو ته ځیاخلو. په اول ته دا وایي چې کوم د پاکستان افغانستان مذاکرات د چین په سالسي کې کېدل نن 15 ورځ بلکې اخري ورځ څه پیشرفت شوه د اندرونی کہانی سره. ډیره مننه. د چین ما په خیال لمبي خدا دې چې نن 15 ورځ او ما په خیال نن اخیره ورځ و، ځکه چې د پاکستان ډیلیګیشن کله تم نو په هغه ورځ باندې ماته پاکستان یو ډیر اعلی چارواکي دا خبره کړې و چې یاره زمونږ د 15 ورځو پلان دی کوم ټیم چې د پاکستان نه ته نو دا د چا توقع نه و چې یاره ګینه دا خبره بدون وګدي شي. دغه وجه دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کله هم خبرې شوې دي نو ډېرې شارټي او اکثر یو بل ته بس تیم نه مني زم نه مني مغه د ځنه لاړ شي کابل کې ګلې شروع کی او د اسلام آباد کې شروع کی. خو ما په خیال یو خو د چین سټریټیجی چې کوم واغ ډېر زیاته کامیاب و. چین خو دا وکړه دا خو یو د میډیا نه بالکل بچو ساته چې لکه هیڅ قسمه د میډیا ته اکسس نو نه به کوم دې تنه خبرې سره باندې دي نه به هغه باندې چا خبرې کولې، صرف دونه خبر براغه وي مذاکرات جاری دي. بس دا یو غټ خبرو پکې ده. بل دا چې چین ډېر د ایماندارۍ سره ډېر د اخلاص سره هم دا کوشش کوي چې را د دوانو ترمنځ دا خبره ختم شي. هغه نه غواړي چې پاکستان دې په دې خطه کې په جنگ کې بوختي یا افغانستان بلکې دا خطه دې چې کم دی یو خو لړی تاسو پته د ایران او د امریکا دا خبره ده. نو د چین دغه پکې او د دې نه غټه خبره زما په خیال دا ده چې دا کم 3 هفته پاکستان مسلسل په افغانستان باندې د کم چې د پاکستان موقف دی چې د دهشتګردو کم انفراستراکچر او یا هغه ته چې کم سپورټ انفراستراکچر او هغه هډ کړی دی نو یو خو طالبانو تم پته ولګي د چیرې پاکستان چې د پالیسي کې تبدیلی نه راولي. نو ټیک ته یو طرف ته خو په تشدد کې کمی راغلي، په غټو واقعیاتو کې کمی راغلي دي، خو پاکستان بیا یو بل میسج ورکړ د اختر نه پس چې مونږه دوباره نشو روکو. خو کچره حمله وشو په پاکستان کې نو بیا په پاکستان داغي جواب غټ ورکړي. نو د دې سره دا خبرونه هم راتلل چې طالبانو کې دننه د دوی چې کوم لیډرشپ ته هغه کې دا سوالونه اوچتېدل شروع شو چې تر کومه پورې او دا ولې او دا ټي ټي پی د وجه نه دی نو پکار دي چې موږ په دې باندې سر ریسپانس ورکو. صرف دا خو نه وکنه چې ټي ټي پی دلته نشته، خو په ټوله دنیا وی چې ټي ټي پی الته کې دا کده اقوام متحده ریپورتس براتل کده سیګار اسسمنټ براته کده د روسي وزیر وزارت خارجه به خبرې کولې هر چا چې بداوي نو دا غوي ته دا ډیره ګرانه و چې دا شی دینای کی. او دویمه خبره دا و چې مسلسل 3 هفته پاکستان په افغانستان باندې هغه جوابي کاروایان وکړلې. کابل، کندهار، ننګرهار، خوست، پکتیا یو خار ولا پرې نه خو خود دنیا یو ملک چې کم دی یو پاکستان نه بد سکه دمو ته نوې چیرې دا کار مکوا یا دا خنه دی یو دا شو. بل دا و تحسین هیستوریکلی دا د طالبانو یو تمه بلم و هغوی دا خیالو چې پاکستان کې په دننه اوس مذهبي طبقه را پاسي او عام خلک هم را پاسي د دې خلاف. نو د پاکستان دننه هم په دې حواله سره چې د مذهبي طبقه یا عام خلکو زګه چې خلکو بس د طالبانو نه د هغوی ته اوس دا احساس شوی چې په پاکستان کې زمونږ د پاره کوم همدردیانه وي هم ختم شوه د دې سره. او بل دا چې د لارې بندې دي هغه طرف نه د ایران لار بند ده. دوی په سنټرل ایشیا باندې بالکل دا انتهایی ګران کار دی. د افغانستان ټول پاپولیشن پاکستان سره د غاړې ته میکسیمم پاپولیشن دلته پروت دی. نو دا وجوهاتو چې هغوی بیا امیر خان متکیسه بیان ورک هغه بیان کې دا بیان هم زما خیال دا دی چې د چین په وینا باندې ورکړي. هغه کې وی چې ګوره مونږ خو یو ډایلاګ غواړو د ډایلاګ سره کم چې د پاکستان کنډیشنو هغه مو وی چې مونږه ان رائټینګ ورکو خو دیس هغه خو سویل شاین ویلو چې ان رائټینګ ورکو. خو متکیسه دا خبره وکړه چې مونږه ډیر داسې ګامونه اغستې دي چې د افغانستان خوره به آینده د پاره د پاکستان خلاف نه استعماليږي. نو هغه سيزونه لګ بیا چین پکې پاکستان ته و چې ځکه کې خونو کنه خبرې خو چې دوی څه ګامونه اغستې. نو که تاسو خیال نو لمبه خلکو به دا ایکسپلوریټری دي، مطلب دا دی چې پاکستان وی چې راشه دی مونږ سره شیر کی چې اوسه پورې دوی کم داسې ګامونه اغستې دي کم سونه پورې دی مونږه مطمئنه ویلی شي. نو زما خیال دا دی چې دا د دې یو نه ډیر وجوهات او خپل باندې طالبانو کې دننه هم احساس ډیر زیاتو نړیوال سطح باندې مو سره ډیرو بل چې دا څومره سالسکارو دوست ملکونه
که ترکیه او که قطر او سعودي عرب ټول ته ځان لري ک چیرې لکه دی او زغویم په دې حملو باندې بالکل د دوی ته ټلیفون مونږ نه چیرې لکه تاسو سره تاسو باندې د حمله کیږي نو دوی ته دا احساس مو شو چې انټرنیشنلی آیسولیټ شو پاکستان کې دننه چې کوم دي زمونږ پاپولارټي ګراف ډیر زیات ښکته دي مذهبي خلک هم زمونږ سره نه ودرېږي صحیح شو بل دلته تجارت هم زمونږ خراب شو نو د دې وجوهات په بنا باندې ما په خیال دوی داسې قدمونه اغستې دي چې هغه کې دوی پاکستان مطمئن کړی دي چې تاسو یو دا ډېر اهم خبره پدې کې دا مو چې تاسو ویل چې 15 ورځې پورې مذاکرات جاری پاتې شو اندین دا اشاره ملاويږي چې مثبت پیشرفت پکې راتلو امکانات زیات دي خو بیا دې سره سم اساس سے پاکستان کاروانیم کې دا پالیسی به جاری ټاک فایټ کنا چې مذاکراتو کې خپ پیشرفت راځي نو فایټ به ودرېږي ګوره یو لمبه بل خبره هم د کوم بیا دې تر ازم یو خبره ده چې د مذاکراتو کې دي شي چې اګریمنت ونشي افغان طالبان خو دې ته تیار دي چې مونږه دا خبره انډرټیکینګ ورکو په لیکلې دا ضمانت ورکو چې نه بدلیږي او دغه شانته پاکستان هم غوښتي دي چې ته بیا بارډر نه بندې پاکستان وی چې دې تم زه تیار یم خو لکه سونه هدا پورې تیار دی هغه ورستو پته لګي ځکه دا د پاکستان ساورن رائټ دی نو په دې باندې نه دي دا پاکستان سره دهشتګرد نه لګي الته کې نه پاکستان دا خو هغه غواړي چې لکه خپل زه تجارت کوم د چا سره او چا سره نه کومه اخو جدا خبره ده هغه باندې دا دغه نشي کېدلی خدا د چې زما خیال دا دی چې چینو ته وی چې د ټیم کې دا کم سیستم روان دي تشدد کې کمی راغلي دي حملو کې کمی راغلي دي پاکستان هم دا رپورټ ورکړی دی چې 15% په دغه کې کمی راغلي نو دا سکار وکړو چې دا کم ګران کار دی مانیټرینګ والا دا به نور مونږه دا حالات په نور ابزرو کو چې لکه دا کم سیستم چې د ټیم کې ان پلیس دی کم چې طالبانو دا قدمونه اغستې دي آیا د دې فائدہ فور لانګ ټایم راځي کنه نو د دې د وجه نه کې دي شي دوی وس د نیکسټ راوند اف ټاکس کوم دي دا غي د پر ورکی او 15 ورځې یا 16 ورځې یا میاش ورکی چې بیا برازونه هغه دوران کې به دا شی ابزرو کیږي چې په پاکستان کې د ټي ټي پی یا د نورو ګروپونو د افغانستان خبرونه س پوزیشن سره دی یو دغه دی بل دا چې تاسو دا خبرو په پاکستان ما په خیال وسه پورې د سیز فایر ته تیار نه دی پاکستان دغه د لپاره غواړي ضمانت طالبان په دې کې کامیاب شو چې دوی خلک کنټرول کو او دا سه غټه پیخه ناراضي چین هم پکې چې کیږي دغه په پاکستان باقاعده ثبوت ورکړي دغه نه پس زما خیال دا دی چې غضب للحق چې دی د دې فائدہ پاکستان ته ډیر رااله ویلي دله نتایج مخې ته رااله نو زمانه د خیال چې لکه دوی د غضب للحق د کلوز کولو یا د دې یا تاسو څنګه تاسیس فایر وای مکمل جنگ بندي چې کوم دی دغه معاهده ته زمانه د خیال چې دغه پکې پاکستان تیار شي چې حسن صاحب په خطه کې یو بل ډېر غټ جنگ روان دی د ایران او د امریکا او پاکستان کوششونه روان او اوس تازه یو بل پیشرفت چې د یو منصوبه پاکستان تیار کړی دا اسلام آباد اکارډ نوم ورته ورکول کېږي دا منصوبه پاکستان ایران ته پیش کړی دا امریکا ته پیش کړی دا بنیادی تور دا منصوبه صدا او رد عمل سره غلي جواب سره غلي د ایران او د امریکا نه ګوره 13 ورځ چې پریزیدنت ټرمپ کوم ټویټ وکړو د دمکې والا نو هغه کې یو خو دنیا سره ډیر زیات تشویش شو د خلک د خطې ملکونو سره ډیر زیات تشویش شو یره کچره ایران باندې دغه په انفراستراکچر په سیویلین باندې لکه خار ولې یونیورسيټي لکه څنګه چې نن رپورټ راغلی یونیورسيټي ټارګټ کړی دا یا چې کوم دی لکه پولونه ټارګټ شي یا د وبو صفا کولو ماشينان ټارګټ شي کارخانه نو زیره خبره د ایران هم هغه خلاف کوي او په ګلف کې کوي نو په عرب ملکونو کې یو ډېر لوی تشویش بیا پاکستان کا تاسو خیال پرون هم پاکستان د سعودي عرب دغه سره وزیر خارجه سره خبرې د ترکیه د وزیر خارجه خبرې سره خبرې د مصر نو اکټیویټیز ډېر تیز کړل بیا د جاپان هم پکې خبرې وشولې د چین هم د دې ټولو باندې نو دا خبره ده چې بیګا تاسو کتل چیروي فیلډ مارشل اسیم منیر چې د بیګا ټوله شپه هم په دې کې لګیا او چې د کله د جيري وینس سره او د سټیو ویټ کاپ سره کوم چې د میډل ایست لپاره د امریکا نماینده دي او جيري وینس چې نائب وزیر نائب صدر دی او د افغان د ایران د وزیر خارجه عباس راکچی صاحب سره دوی سره مسلسل لکه بیک ټو بیک کالز بو خبرې کولې نو د دې مطلب دا دی چې دا کمپلین پاکستان ورکړي چې په دوه مرحلو کې به لومبه مرحله کې په فوري سیز فایر یعنی جنگ بندي کیږي و سره به چې کم دی سټیټ اف هرموز به کولاویږي بیا او دا به د 15 سالو خورسو د پاره په دویمه مرحله کې به مکمل مستقل جنگ بندي د لپاره معاهده کیږي هغه کې چې ایران کې کم نیوکلیر د دې کم عزایم دي
هغه به ختمول کیږي، ورسره به چې کم دی په ایران باندې چې کوم اقتصادي بندیزونه دي د هغه به ختمول کیږي، د ایران چې کوم منجمد فندز د مختلف بانکونو کې هغه به ډیفریز کیږي، انفریز کیږي به. نو دا د چې د کې لکه تاسو وګورئ، ما په خیال دا هم هغه پلان دی کوم پلان چې چین او پاکستان مشترکه 15 نقاطي پلان ورکړو، آلموست دا هم هغه دی، هغه باقاعده د یو میمورندم اف انډرستانډینګ په دغه شکل کې چې کوم دی پاکستان هغه له دغه ورکړي. ځنو ښکاری داسې چې امریکا په دې باندې راځي، د ایران چې کوم خبر راغلی دی نو ایران هم دا ویلي چې او مونږ ته دا ملاو شوی دی، امریکا ته ملاو شوی دی، کوم چې ډرافټ تیار دی. هغه دا یو خبره کړې ده چې موږ نور ته تیار یو، خو دا سټیټ اف هرموز چې کوم دی دا په لمبي مرحله کې یا فوري تور باندې په لول باندې زموږ تحفظات دي. دا یو دغه بل طرف نه د امریکا او د اسرائیل چې کوم دغه دی نو هغه دا مستقل جنگ بندي چې دا په دې باندې دوی ته لګ دغه د غټه خبره ده چې یو پیر جنگ بند شي او دا لار کولاو شي، دا ځکه چې د تاسو د دنیا ته دا سپلای چین چې څومره دی هغه ریسټور کول ډیره غټه خبره ده، هغه سټیټ اف هرموز باندې ده. نو چې دا یو پیر کولاو شي، خبره اترې شروع شي. او بل دې سره تحسین خان کتا سو ګورې نو په پریزیدنت ټرمپ باندې ډیر زیات هغه چې پرون کم کانزلو والا ټویټ کړو هغه باندې په امریکا کې دننه هم بهر هم ډیر زیات تنقید کیږي چې یو صدر لا بیا د امریکای صدر لا داسې قسمه جبه استعمالول، داسې قسمه الفاظ استعمالول چې دي د دې مطلب خدا دی چې دا خو پاگل دی، دا روغ نه دی. نو دا مختلف، نو زما خیال دا دی چې ننم تاسو ته پته ده چې د جاپان وزیر اعظم ټلیفون کو، بیا د په خیال د دوباره د ترکی وزیر اعظم او د وزیر خارجه چې د مصر او د عراق چې ټول منځ کې مطلب دا د ډیر یو کمیونیکیشن ډیر زیات تیز دی. او پاکستان ته یو د پاکستان خلاف چې کومه پروپاګاندا چلیدله بالکل هغه ته وګ نه دی نیولې، ډایرکټ سره په کار باندې فوکس کړی دی چې یاره مونږه ریزلټ اورینټډ شي په کار دی. او هغه دا دی چې تقریبا زبدا وایم چې یاره 70 to 80% چې کوم دی هغه کې پاکستان کامیاب دی. حسن صاحب اخیری سوال، جنگ بندی کې فرض کوو شي الله پاک دیو کې او بیا جامع مذاکرات شروع شي، د مذاکراتو کې بعد د عرب ملکونو څخه پوزیشن په تور سټیک هولډر به په مذاکراتو کې کېنول شي کنه، دا بس سټ ټکول شي او سب ډایرکټ ایران امریکا به یو بل سره مذاکرات کوي. ګوره نن به تاسو د یو ای متحده عرب امارات د هغې چې د صدر کمرستیال دی د هغه یو بیان راغلی دی، هغه ما په خیال کافي اهم دی. هغه وایي چې یاره د ایران باره کې د هغې د میزایل پروګرام باره کې د دې باره کې مونږ له ایشورنس پکار دي. د دې مطلب دا دی چې هغوی غواړي چې ځان په دې کې چې کوم دی یو فریق کې سعودي عرب فعال لري که د خیال دغه هم دی ویکټم هم دی، خو هغه په دې میډیشن کې هم ثالثه کې هم ډېر لوی کردار ادا کوي. قطر مخکې نه ځان ایستی دی، قطر وایي چې نه امریکې له دغه ورکوم بیسز ورکوم نه به دغه کېږي، زه مطلب دا دغه دی. بحرین چې کوم دی زیات متاثره شوی دی. نو یو مسله ما په خیال د یو ای د ګلف کنټریز کې که وګورئ د یو ای د سعودي عرب په کې مخکې نه پکې انګیج دی او کېدای شي بحرین او قطر چې دی د دې کویت د دوی لږ دغه پکې راشي. خو زما خیال دا دی چې دا به یو کمپریهنسیو پلان دا به صرف د امریکې او د اسرائیل او د ایران ترمنځ نه بلکې دا به میډل ایست پیس پلان به دې ته ویل کېږي. دا به یو غټ د دې د کینوس په چې کمی دا به صرف د دې درو ملکونو پورې نه بلکې زما خیال دا دی چې دا به ټول د ګلف سره سره میډل ایست پیس پلان به دا مخې ته راځي. صحیح. او مطلب مختصر جواب چې چېرته امریکا سره مذاکرات کامیاب شنو هغه به په اسرائیل باندې هم پلی کېږي، اسرائیل به هم جنګ ودري؟ نه، نو دا بیګا چې کوم خبرې شوې دي په دې کې اسرائیل آن بورډ دی کنه، لکه دا خبر کړی تاسو خیال دی دا خبر د اسرائیلی چې کوم ویب سټ ته ایکس څخه نه راغلی دی او هغه خبر کې سورسز چې کوم دی نو دوه پکې اسرائیل سورسز هم کوټ کوي. د دې مطلب دا دی چې امریکا سکه نو اسرائیل آن بورډ ساتي، ځکه اسرائیل کومه منو کنه منو کې ایران منی کنه منی او سټیک هولډرز دی په دې جنگ کې چې دی بیسکس داغه بلکې لیډرشپ رول خو پکې دی نتنیاهو دی شروع کړی ماغه دی او دا هر څه داغه نه پکې او هغه دغه بیانات او بیا د میډل ایست کې چې کوم دی یا په ګلف کنټری کې چې کوم دی پاکستان خلاف پروپاګاندا دا ټول خو تو ګورې نو زما خیال دا دی چې اسرائیل به آن بورډ وي او بغیر د اسرائیل آن بورډ کې دونه چې ځکه کې امریکا به غواړي چې د اسرائیل هم څه پروټیکشن ورکړي کنه، دا نه چې سبا امریکا وزي دي ځنه بیسیزم لاړ شو بیا نه هغه بخپل غواړي چې اسرائیل هم څه پروټیکشنز غواړي. هغه خو بیا وي د ډیول ان د ډیټیل کنه، خو چې بیا کله دې دا
وګړي خبري شروع شي دا کوم چې وی چیرې د شلو نه 15 ورځې پورې به مونږه معاهده فائنل کوو د 15 سال ورځې چې کم سیز فایر دی په دې کې دننه به مونږه پیس اګریمنت دغه کو زما خیال دا چې هغه پکې خامخای ډېر مننه حسن صاحب د خپل تجزیه شریکول لپاره